बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 12 बायोलॉजी दा चैप्टर नंबर 21 दे पदी को टॉपिक थे एलोमेट्रिक ग्रोथ दा एप्लीकेशन टॉपिक थे दे बकी दे په پخوانی کتابونو کې دانو एलोमेट्रिक ग्रोथ څه ته ویل definition ده چې growth of one organ is different from other organ انساني جسم ده انساني جسم کې مختلف قسم organ دي نو اوس باندې کې دا سه حساب چې بعضی organ غټيږي د خپل لیمټ سایز او بل ارګن بداسي چې هغه ډیر زیات غټيږي لکه زموږ خپې دي نو زموږ د خپې چې ډیر زیات غټيږي زموږ سترګې چې دی هغه وړيږي یا زموږ جبه چې دی هغه وړه ده نو د یو ارګن گروث چې دی یا د هغه ډیولپمنٹ چې دی د بل ارګن نه چې دی مختلف وي داسې قسمه گروث ته موږ سوایو الومیټریک گروث ها په دې نور څه خبره ده الومیټریک گروث کې موږ دا وایو چې گروث از ناٹ یونیفارم د ثابت جسم کوم گروث چې دی دا وا یونیفارم نه لکه هر ارګن د خپل لیمټ پورې غټي بیا چې د هغه گروث چې سټاپ شي خو زمونږه چې کوم وګونه دي او زمونږ چې کوم پوزه ده دا چې د عمر سره سره چې دا غټي خو اصل کې خبر دا ده چې لیمټ گروث دا ده چې یو ارګن چې غټيږي د خپل لیمټ پورې بل چې ډېر زیات غټي اوس په دې کې سری एग्जांपल موږ غواړو چې لیگ لینث ان هیومن د ټول زیات کم گروث کیږي ناغه د انسان په خپو کیږي انسان خپل چې سونغټي کې داسې بل ارګن چې دی هغه دونه چې دی نه کړی اوس موږ نیو بن بیبي ته وګورو موږ د لیګ لینک خبره کوو نیو بن بیبي ته وګورو هغه چې کوم خپې هغه شارټ چوبي هغه د موټي موټي د کار نه ان افیکچوال لیګز او د دې کوم خپې هغه ان افیکچوالي مطلب سره چې دا غیر موثر ما غیر موثر ده چې د ودرې دی نشي سپورټ په خپل نشي استلواله نو لیگ لینک چې د خپل لینک تر رسی نو انسان چې د کله اډلټ شي بیا بوډا کیږي نو د خپل گروث ته چې هغه رسیدلی بل وکس خبره چې half of adult height is accounted by leg length دغه leg length د وجناد انسان هم اډلټ چې دغه هایټ چې دغه پته چې دی غلي ځکه انسان هایټ چې د 20 سال پورې 22 سال پورې چې سیوا کوي دغه نه بعد چې نه سیوا کوي خدا ډیپند کوي بعضی کستا چې هغه ملو دی بعضی کستا چې هغه خپيوب دی نو چې خپې ډیر زیات وګدي نو هغه کس چې دی هغه ډیر زیات هایټ دی هغه دنګي نو د دې لیګ د وجنه انسان د هایټ چې دی هغه پته لري بل په دې ریزن سدي چې الومیټریک گروث څه وجنه دي یو خبره به دا چې ریګولیشن اف جین ایکسپریشن هر کریکټر چې د جین د وجنه کنټرول کیږي هایټ چې دا یو کریکټر دی نو جین چې کله ایکسپریس کیږي جین چې خپل ځان شو کوي نه هغه پروتین پیدا کوي نو دغه پروتین پروډکشن د وجنه چې دی هایټ چې دی د یو ارګن لینک چې هغه ډیر زیات بل چې هغه کمی نو پروډکشن اف ډیفرنٹ پروتینز ان ټیشوز ان ارګنز مختلف قسم ارګنز او ټیشو کې مختلف قسم پروتین چې هغه پیدا کیږي او دغه پروتین چې د ټیشوز او ارګن کوم گروث چې هغه هایټ چې هغه ډیولپ کوي سم جینز ریګولیټ growth the bones more than muscle بعضی جینز دا چل کوي چې د بونز چې کوم گروث ته هغه ډیر زیات سیوای د چانه د مسلز نه مطلب سره چې په مسل کې هغه پروتین چې ډیر لږ پیدا کیږي چې د مسل گروث چې هغه سره وشي بنسبت د دې چې په بون کې دغه پروتین چې زیات پیدا کیږي نو دغه گروث چې زیات کیږي ولی چې جین ایکسپریشن کیږي پروتین چې هغه پیدا کیږي نو په بعضی ارګن کې چې جین ایکسپریشن زیات شي په بعضی کې چې کم شي بل د هورمون د وجرم کیږي نو گروث هورمون ریګولیټ گروث اف بون د گروث هورمون د وجنه د مسل چې کوم بونز د گروث چې هغه ریګولیټ کیږي اوس کومه تایرویډ هورمون خبرو کو نو هغه زموږ نرvous سیستم او برین کې چې خپل کردار چې هغه ادا کوي نو برین چې یا زموږ چې کوم نرvous سیستم د برین سپاینل کارډ ارګن دي نو دا د چا د وجنه د هورمون د وجنه د گروث چې هغه کنټرول کیږي کې دې شي په برز کې دا تایرویډ هورمون چې بل څه کار کوي نو په دې کې دا گروث کار کوي بل څوم سره د خوراک د وجنه کې کله چې میل نیوټریشن کیږي میل نیوټریشن موږ ته وایي چې کله غذایت کمی راشي نو کله چې غذایت کمی راشي افیکټ گروث اف ډیفرنٹ باډي پارټس نو دا د وجنه هم زموږ د جسم ډیفرنٹ باډي پارټس چې دا گروث چې هغه اثر انداز کیږي دا سه اثر انداز کیږي کلاس 9 بایولوژي کې تاسو ویلي کواشیوکور یو بیماری ده د وجنه چې کوم هډو کې دی یا میراث پس یو بیماری ده نو هډو کې گروث چې هغه بیان کیږي هغه وچی کې تر دې پورې انسان چې دا غي نه مري نو دا شارټ ټاپک او لیمټډ گروث مونږ لري ته یو ارګن په جسم کې زیات غټيږي بل چې هغه کم غټيږي دا غي درې وجې جین ایکسپریشن د وجنه د هورمون د وجنه او د نیوټریشنل سټیټس د وجنه په دې بیا بل لیکچر چره او ان شاء الله تاسو ته بیا کوم ټیم وړي